د یو نیکمرغه ژوند په خاطر ښځه او خاوند باید خپلو مسؤلیتونو ته پاملرنه وکړي او ډیر زیات فکر ورته وکړي. د ښځې او خاوند د اړیکو د مضبوطولو د یو ښه ژوند د دوام لپاره دواړه باید د یو بل ډیر زیات احترام وکړي چې په ژوند کې خوشاله او سوکاله اوسي. په دې ویډیو کې هم تاسو ته هغه ټکي او هغه خبرې راغونډې کړي دي چې د خاوندانو مسؤلیتونه د ښځو په وړاندې ښکاره کوي. دغه معلومات څه دي په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. په دې هیله چې ستاسو لپاره به ډېر ګټور تمام شي. خو د هر څه نه وړاندې که زموږ په چینل کې نوي یئ مهرباني وکړئ زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ چې په آینده کې تاسو ته د پښتو پوسټ هره ویډیو په وخت در ورسیږي. اول، ښه خوی. د ښځو په اصلاح کې باید غفلت او بې پروایي ونه شي. که د هغوی څخه کومه تېروتنه وشي باید خاوند یې په نرمۍ سره ورته متوجه کړي او د ناسم چلند څخه کار وانخیستل شي. دویم، د ښځو خوښیو ته ارزښت ورکول او د هغوی خیال ساتل. کله چې کوم نارینه د خپل د ژوند ملګري خوښیو او خوشحالیو ته ارزښت ورکړي نو په دې کار سره د دواړو ترمنځ مینه زیاتیږي او د جنجالونو مخه نیول کیږي. دریم، حوصله. کله ناکله ښځې د زیاتو مسؤلیتونو او کور کارونو سره تر ذهني فشار لاندې وي چې د همدې له کبله ورنه کله خواړه یعنی د خوراک، کار یا ډوډۍ یو څه خرابیږي. کله په دغه شان حالاتو کې د هغې د ژوند ملګري حوصله وکړي او ورته ووایي چې کومه خبره نه ده نو دا کار د دوی د ژوند د نیکمرغۍ سبب ګرځي. څلورم، ستاینه. که نارینه د خپلې مېرمنې ستاینه وکړي نو په دې کار سره د دواړو ترمنځ اړیکې لا ښې کیږي او دا په اصل کې د یو بل رښتینی احترام دی. پنځم، ډالۍ. نارینه باید د ژوند په ځینو مرحلو او ځانګړو ورځو کې خپلې مېرمنې ته د هغې د خوښې ډالۍ واخلي او هغه ونازوي. شپږم، محبت او مینه. نارینه باید ښځې ته دا په ثبوت ورسوي چې هغه ورسره ډېره مینه لري او همدا ښځه ورته ځانګړې ده او خوښه یې ده. که چېرته موږ وغواړو چې یو نیکمرغه او خوشحاله کورنۍ رامنځته کړو نو موږ ته لازم دي چې د یو بل لپاره ژوند وکړو، خپله خوشحالي له نورو سره شریکه کړو او تل له داسې اخلاقو ښکارندوی واوسو چې د نیوکې لپاره هیڅ چاته فرصت ورنه کړو نو موږ به ډېر ښکلی او خوشحاله ژوند ولرو. قدرمنو دوستانو، دا وې هغه شپږ خبرې چې تاسو سره مو شریکې کړې. په دې هیله چې دا به ستاسو لپاره ګټورې تمامې شوې وي او تاسو به ترېنه څه ګټه اخیستې وي. مهرباني وکړئ که زموږ په چینل کې نوي یئ نو زموږ چینل هم دا اوس سبسکرایب کړئ چې تاسو ته په آینده کې همدغسې ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو. ډېره مننه.